دا موبایل والا رونه که دا موبایل بند کې ښه وکړي. که تاسو ته مسله نی معلوم نو زه به مسله درته بیان کوم. په موبایل باندې فوټو اخیستل، په کیمره فوټو اخیستل یا په بوتو تصویر اخیستل دا ټول یو ګناه ده. او حضور پاک مبارک وی لعن الله المصورین، څوک چې تصویرونه وباسي پروردگار دې په لعنت نازل کی. د دوارو جهان او مبارک سردار خیری کړی. لعن الله المصورین چې څوک صورتونه او تصویرونه وباسي نو حضور پاک فرمایي د حضور پاک دعا قبول ده، وی خدای دې په لعنت نازل کی. نمبر 1 چا چې تصویر وویست د قیامت پر ورځ رب العالمین دته وی اوس پکې سا واچوه، دې خو سا به نشي اچولی نو فرشتې به وهي، شا به روح پکې واچوه. ما غوندې شکل تا جوړولی شو، تا ما سره ځان برابرو. او بیا په جمعات کې په موبایل باندې تصویر اخیستل، فلم جوړول، دیتا ویډیو ورته وایي که څه نوم ورته وایي، فلم ورته وایي. فلمونه په کیمرو جوړول، په موبایل فلمونه جوړول، یو شی د فرق پکې نشته. زه خو ورته فلم ویم. او بیا دا په کمپیوټر باندې غږول سینما ده. پخوا به خلک وایي فردوس سینما ته پلان کې ځي، او سینما ته ځي، او سینما ته څومره بد به خلک وي. او زمون قاریان او حافظانو شیدونه نیغ نیغ نیولې دي. خفه کېږې مه که، خفه کېږې خدای مو خوشحاله که. حق خبره به د دین مسله درته بیانوم ستا د فایدې لپاره. هر شی په پاکستان کې ګرانېږي او د ګمراهۍ سامان ارزانېږي. کمپیوټر ارزان شو، ورځ تر ورځه کیمرې ارزانې شوې، موبایل سیټونه د کیمرو والا ارزان شو، د ګمراهۍ سامان ورځ تر ورځه ارزانېږي او هر شی نور ګرانېږي. او صاحب هلکان غصه کې جنکو سره په لاسو کې موبایل راوتې دي، جنکو هم لاس کې نیولې دي. یو جنیوي وی خشوه چې دا موبایل راوته، وی دا هلکان به په لارو کوڅو کې ناستو، مونږ ته به یې کتل، وی دا اوس یې په موبایل سر ښکته کړي، مونږ ته خلاص شو. مې ته ته کم ځای اخلاص یې، تا چې لاس کې موبایل اخیستی دی هلکانو سره پې خبرې کې. نومونه یې موله ښځو یې ښودي دي، لیډي پلان کې او جنټل پلان کې او دا پکې پروګرامونه یې رایستي دي. ډېر هلکان او ډېرې جنکۍ د موبایل په ذریعه یارانې دوستانې جوړوي. خفه کېږې ما جوړوي که نه جوړوي؟ جنکو له موبایل ورنه کوي. ګورې پام کوئ، جنکو له موبایل ورنه کوي. جنکو موبایل ته ساجت دی، جنکۍ ولې په موبایل خبرې کوي؟ ته به بارو ته پېښور ته به تلې، پنډۍ ته به تلې، اسلام آباد ته به تلې، کراچۍ ته به تلې، او مطمئن به چې دا کور مې د امن دی. او دلته به د محترمې چا سره په موبایل باندې مقبره کې ټیم فکس کړي. خفه کېږه ما خو ځان له کار ګورې. موبایلونه زنانو له بلکل ورنه کوي، ماته کوي په پښو باندې. او د تصویر موبایل، د ویډیو موبایل، دینه توبه وباسئ. نن نه مخکې که مسله درته نه وه معلومه، خیر توبه وباسئ، الله به درته معاف کړي. نن نه پس چې په موبایل چېرته فلم جوړ نه کړې او دا فلم په سینما کې ونه غږوې، دا کتل ورته بیا په سینما کې زمونږ دا قاریان حافظان د خدای په قهر اخته شوي. او بیا جومات کې فلم جوړول، جومات کې سینما کتل، یو ځای هلته کې نیغ نیغ کېږه او بل ځای نیغ نیغ کېږه. نیغه کېدې نه به څه جوړی؟ خلک څه وایي چې فلم یې جوړ که څه چلو شو؟ دا تصویر به بیبي ته ښیې، دا به خلکو ته ښیې. بهر کې توبه بس. موبایل قطعا په جومات کې استعمال نه کوي. دا خو کیمره ده، ګناه ده. خفه نه شئ ښه، خفه کېږئ نو چې ماله سره کوئ کور یې سنبال کې چې روی نه وی. حق کې د چا پروا نه ساتم. ما درته د دین او د شریعت خبره وکړه، ممکن ده چې دعا به راته وکړې.